په دې ځای باندې مرمۍ لګېدلې ده او دغه کور یې ټول تخریب کړی دی. دا وګورئ ملګرو، دا د حیواناتو وینې نه دي او یا د بل کوم څه وینې هم نه دي، د انسانانو وینې دي او هغه هم د بې ضرره ماشومانو وینې دي. ماشوم په خوله کې و چې په دغه حالات کې دا ماشوم زخمی شوی چې اوس هم په کومه حالات کې دی. سلام درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې ټول به ښه یاستئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د پاکستان پوځي رژیم د تیر په څیر تکرارا پرون ورځ یو ځل بیا د کونړ ولایت بېلابېلې سیمې ټارګټ کړلې او هغه یې په خپل هوایي بمبار او په خپلو بریدونو کې په نښه کړي دي چې هغې کې د کونړ پوهنتون او ځینې نور د عوامو کورونه وو. چې دغه زه چې اوس په کوم کور کې ولاړ یم دا د کونړ ولایت د مرورې ولسوالي ده او د امان خان په نوم د یو عام وګړي کور دی. نو دلته ډیر زیات زیان اوښتی دی، په دغه کور کې مرمۍ لګېدلې ده. دغه ځای چې تاسې ګورئ ملګرو، په دې ځای باندې مرمۍ لګېدلې ده او دغه کور یې ټول تخریب کړی دی. نو څنګ ته مې دغه مشران هم ولاړ دي، د دغه کور خپل کم خلک چې دي ټول زخمیان دي، په هسپتالونو کې دي، سیتامو کې دي. نو څنګ ته مې دغه مشران ولاړ دي، د دوی نه به د دغه برید اړوند معلومات کوو او ځو په تاسې باندې دغه تعمیر او دغه کم تخریب چې دغه پرونی برید کړی دی د هغې اړوند تاسې ته معلومات درکوو. کاکا جانه پیل کې خو ته ستړی مه شي. السلام علیکم، په خیر راغلی او ستړي مه شئ. خیر اوسي. کاکا جانه دغه برید پرون څه وخت وشو او دغلته په دې کور کې کوم انسانان چې وو څومره تلفات ورته اوښتي؟ او کله چې برید وشو په دغه ساعت خو زه نه وم، زه لږ وروسته خبر شوم، خو په کور کې چې څونه وګړي وو ټول زخمیان شوي وو او د ډیر بد وضعیت سره مخامخ وو. نو بیا د دې کلي خلک او امبولانسونه راغلي وو او هغې انتقال کړي وو. څو نفر زخمیان دي؟ 8 کسان شدید زخمیان دي او نور د کور چې دی ټول وګړي داسې دي چې د هغوی حالات د مړو نه بدتر دي. یعنې زخمونه د دې 8 کسانو نه غیر چې دا کوم د کور خلک دي دا زخمونه نه لري، خو ډیر زیات دردېدلي او ویرېدلي دي. او دا کوم چې زخمیان دي دا 8 کسان دي. دغه 8 کسان چې کوم زخمیان دي دغه ماشومان دي، زنانه دي یا ځوانان دي؟ دې کې 2 کسه زنانه دي او دا نور چې دي دا ټول کم عمره ماشومان دي. نو ماشوم پاکستان پوځي رژیم دلته برید کوي د ترهګرو په نوم باندې او په هغې کې تاسو چې په سوشل میډیا کې کوم عکسونه ګورئ ښکته پورته کېږي هغه ټول د دې کور ماشومان دي چې زخمیان شوي دي او لا هم حالات نازک دی. موږ به دعا کوو چې خدای ورته شفا ورکړي او هغوی چې د دوی په وینو باندې لاسونه ککړ دي هغوی د رب په دنیا او په آخرت باندې ذلیله کړي. نو زو داسې ملګرو دغه تعمیر هم ګورو، تاسې وګورئ چې دغه څومره تخریب شوی دی او دغه ګولۍ څومره زیان اړولی دی. ښه دلته تاسې زما وطنا دلته لګېدلې یوه ګولۍ دا ځای لګېدلی دی. دې کور کې دننه 2 مرمۍ لګېدلي دلته، ښه 3 دلته او دې خوا او شاته خو هم لګېدلي. ښه دغه موټر هم خراب کړی که نه؟ دا ملګرو تاسې کتلی شئ د اکوا موټر دی او مکمل ډول تخریب شوی دی او دغه تاسې وګورئ ملګرو، دا رانږدې که دا تاسې کتلی شئ، دا وګورئ دا. نو دغه موټر هم پکې مکمل ډول له منځه تللی دی، دا د موټر منځ دی، د موټر داخل ساحه ده. تاسې وګورئ چې بیخي دا وګورئ ملګرو. نو د ځاني زیانونو او تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی زیان هم دغه کور ته اوښتی دی. دغه موټر هم په مکمل ډول له منځه تللی دی او ښکاري داسې چې نوی موټر دی خو په پروني برید کې په دغه حال شوی. دا تاسې ګورئ ملګرو دغه پوځي رژیم د بریدونو له امله انسانان څه کوي چې ونې هم خوندي نه دي، دغه ونې هم ټولې تخریب شوي دي. دغه تعمیر دی او دغه تعمیر ته ورځو، تاسې وګورئ چې څومره زیان اوښتی دی.
ویر برباد شي مشي برباد. ملګرو دلته به ژوند و، دلته به خنداګانې وې د ماشومانو، دلته به بېغمه زندګي وه، په چای کار نه و درلودلی، خو بیا هم په دوی باندې خلکو کار ولرلو. تاسې ګورئ ماشاءالله ډېر ښکلی کور دی. په دغه کې به دا ساحې وګورئ مکمل تخریب شوي دغه کور داسې دی لکه نړېدلی وبوله نور، نو ځکه چې دغه دیوالونه ټول په مکمل ډول له منځه تللي دي. ځو داخل ته ځو او ګورو چې نور کوم زیانونه اوښتي. ښه دروازه هم ماته شوې. دا لومړنی اتاق دی ملګرو، دا لومړنی اتاق دی چې په دغه برید کې له منځه تللی دی مکمل ډول باندې. دغه د دیوال اخوا ساحه و دې خواته دغه د سوري راوتلي دي. دلته اوس ژوند هېڅ نه تېرېږي او دلته به یوه ورځ مخکې به ژوند و، خوشحالي به وه، ماشومان زنانه ځوانان ټول به خوشحاله وو. دلته په خپل کور کې نه په چا کار درلودلی او نه په چا پسې تلي وو، عام وګړي خپله مزدوري غریبي کوله او خپل ژوند یې پرې روان و. خو نن دغه کور په دې حال باندې دی. دغه ماشومان زخمیان دي، دغه جامې، دغه نور تاسې دا لوازم ګورئ په دغه حال باندې دي. دغه لومړی اتاق و ملګرو. زو دوهم اتاق. دا تشنابونه دي که نه؟ ته بلب په دا لیټ ولګوه. دلته چېرته ماشومان دي ملګرو، دا تاسې وینې ګورئ، دا وینې دي. ښه دا د حیواناتو وینې نه دي او یا د بل کوم څه وینې هم نه دي، د انسانانو وینې دي او هغه هم د بې ضرره ماشومانو وینې دي. دغه ملګرو دا د ماشومانو د شیدو چوشنی دی. په دې باندې زخمی شوی دی. څنګه و دا؟ دا د ماشوم په خوله کې و چې په دغه حالت کې دا ماشوم زخمی شوی چې اوس هم په کومه حالات کې دی. دا د شیدو دغه ډبې دا چوشنی دا د ماشوم په خوله کې و چې دغه مرمۍ راغلی ده او دغه ماشوم پکې زخمی شوی دی او هغه ماشوم چې دغه چوشنی په خوله کې دی د شیدو اوس هم کومه حالات کې دی او لا په هوښ نه دی راغلی. نو له دې نه ډېر ظلم، خو دغه ظلم یو د ظلم انتها هم دې ته وایي. دا تاسې وګورئ ملګرو ټول کور تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې. دا د ماشومانو کتابونه دي، دا د ماشومانو کتابونه دي، بکسې دي. نو بکسې دلته پرتې دي او ماشومان په بېلابېلو سیتامو کې بېلابېلو اسپتالونو کې پراته دي. خدای دې نور ساته لتاو د خدای دې دغه خدای دې وکړي چې ټول صحتمند شي بیرته او د صحت له نعمته بیرته برخمن شي. دغه تاسې وګورئ ملګرو په دې کې څه لیکل شوي، ټول د قرآن کریم د درس اړوند شیان پکې لیکل شوي دي. دغه د وقف قرآن کریم یو کم 10 حروفونه جوړ دی. دغه ټول اسلامي موضوعات په دې کې لیکل شوي ملګرو. خو له بده مرغه چې دا قرآن شریف دی ملګرو. دلته په دې کور کې دا سپارې دي، دا سپارې تاسې وګورئ، دا کلاو که دا وګورئ، دا قرآن شریف دی او دا سپارې دي. دا دلته پراته دي، دلته د دې لپاره پراته دي چې دلته کې څوک تلاوت وکړي، دلته د خلکو تلاوت لپاره ایښي دي. نو قرآن ته چې خیر نشته او د قرآن خاطر نشته دی نو انسانان خو بیا لرې خبره ده چې د انسانانو باندې ظلم بیا څه ته وایي. هغه ساحه تاسې وګورئ ملګرو. نو دغه اتاق هم په مکمل ډول باندې تخریب شوی دی. زو دغه بل اتاق ته ورځو. قرآن لږ دا بیا د دهلیز ساحه ده. دغه تاسې ګورئ ملګرو. دا هر څه په مستند ډول باندې موږ تاسې ته وړاندې کوو. دغه هر څه چې تاسې ګورئ، دغه حالات چې تاسې ګورئ، دغه نو په دې کې
هر څه په ثبوت په شکل باندې تاسې ګورئ. دغه بل اتاق دی ملګرو. شم صدا بادا ستا صدقه شم. دا تاسې وګورئ. دا ټول اسلامی کتابونه دي، د درجو کتابونه دي، د عالمانو لپاره چې کتابونه دي. دې کور کې خو مدرسه نه وه، دې کور کې مدرسه هم شته دی ملګرو. یعنې دا کتابونه چې تاسې ګورئ دا ټول د مدرسې کتابونه دي. دوی دومره خپل مذهب او دین ته وفادار دي دا خلک. دغه کتابونه تاسې وګورئ. خو دا وګورئ دا د ماشومانو دلته ټول ماشومان دي. انجینر صاحب په دې کور کې 4 کډې کې اوسېږي او په هره کوټه یا په هره کمره کې د خپل د کور کوم کسان چې دي خپل کلاس لګي د خپلو ماشومانو لپاره، چې هر ماشوم ته د لوبو د سامان لپاره یعنی خپل ټیم ورکړی دی او د درس او تدریس لپاره خپل ټیم ورکړی دی. نو دا چې دی د هر یو کوټه کې که ته وګوري هغې کې به د مدرسې د مکتب کتابونه ملګرو. دغه څومره په ژوند مین خلک وو، خپلو ماشومانو ته څومره توجه وه چې حتی د هغوی هغه همداسې وخت او لحظې هم دوی نه غوښتل چې همداسې تېرې شي. د دې لپاره دوی ته بېلابېلې اسانتیاوې برابرې کړې وي. نن به د هغې پلار د هغې مور په زړه څه تېرېږي چې دغه ماشومان نن په وینو کې لت پت ګوري. نو دغه حالات دي ملګرو. نور پرېکړه تاسې خپله وکئ. نو دغه اتاق ملګرو مکمل تخریب شوی دی. زو داسې بیا هم دغه نورو اتاقونو ته سر ورښکاره کوو. دغه ملګرو بیا بله اتاق دی، دا بله کوټه ده. دغې ته هم هر څه را رسېدلي او دغه کوټه هم تخریب شوې ده. نو دغه کوټه بیا په ګوډ کې پرته ده، دغه ساحونه دا کوم ځای کې چې مرمۍ لګېدلې دي. نو دغه کوټه هم تخریب شوې ده. راځئ ملګرو اوس در باندې داسې څه ګورم چې ستاسې سترګې به یې د لیدلو توان ونه لري. زی جنازې دي زی جنازې دي بچ بې مورا. دا د انسانانو وینې دي او د ماشومانو وینې دي. دلته په دې ځای باندې ماشومان دغلته لاندې وو راپورته شوي که نه؟ دا چې کله هلته زخمیان شوي دي د کور چې کم کسان کم زخمیان دي هغوی کوشش کړی دی چې ماشومان دې ځای ته کړي چې بله ګولۍ را نه شي او نور دغه نه شي. بیا چې دلته کله راغلي دي نو په دې کې د بعض کسانو حالات چې و ډېر نازک وو. بس دوی کوشش کړی و که مرګ یې وي هسې به مې وي، خو چې دا کم کسان بچ کېږي نو بیا هغه ایستلي وو. د هغې نه وروسته بیا د هغې لپاره امبولانس او د امارت اسلامي مجاهدین را رسېدلي وو او هغه اولیا کومک چې څونه د هغوی د وسه کېده هغه یې کړی و. دغه ملګرو تاسې وګورئ. راځه تر دې ځایه دا هر څه په وینو باندې بیخي لت پت دي. دغه وینو په لیدو باندې چې انسان ضمیر لري، وجدان لري او په زړه کې اسلامیت ژوندی نو په چیغو چیغو به وژاړي. دا وګورئ ملګرو. او دا د ماشومانو وینې دي، د ماشومانو. ماشوم به څه زیان رسولی چاته. دا بایسیکل به هم د یو ماشوم و او دلته به دې بایسیکل ته خوشحاله او د دې سره به یې لوبې کولې. خو اوس په هسپتال کې به په سیتامه کې به هغه بېهوشی او د کوما په حالات کې پراته دي. نو ملګرو خدای دې ورحمېږي. بیا هم پورته ځو د دغه ودانۍ نور تخریب شوي ځایونه هم ګورو. رنځور هېواده ستې وطنه غم دې ډېر دروند دی بیخي وطنه بیخي وطنه. ویر به برباد شي مشي برباده ویر به برباد شي مشي برباده ستا صدقه شم صدا باده. امیر صاحب صحیح دی. دغه کوټه ملګرو چې اوس موږ ورځو دا د مدرسې کوټه ده.
په دې کې به مدرسه به او دلته به دیني درسونو لپاره خویندې راتللې او دلته به خپل دیني درسونه ویل. دا خو د مدرسې کوټه ده کاکا. ها د خویندو لپاره دا مدرسه مرګونی ورځې مرګونی شپې دي لوهم ډا چانه دي ټول کړي قرآن شریفونه. دا یو قرآن شریف ډېر نسکور پروت و، هغه به ما اوچت که کېنوخوستو خو نور موږ سره دومره توان او طاقت نه و چې دا ټول شیونه هم سنبال کړي وي او ایښي مو وي. مدرسې هم په امن کې نه دي که نه؟ مدرسې هم او جوماتونه هم زموږ په امن کې نه دي، خو انشاءالله زموږ مورال نشي کمزوری کولی. او دغه چارې بعضې چې دا ما راټولې کړې دغه دي دغه دا وګوره ملګرو، دا ځینې چارې دي چې دلته د دغه مرمو دي چې لګېدلي دي. ځینې چارې دا تاسې ګورئ ډېر وزن لري، نو دغه انسان به حتما له دې سره زخمی کېږي، حتما به له دې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو ډېر د خفګان ځای دا دی چې ماشوم به څه ګناه کړی وي او ماشوم به چېرته د خپل پلار له ذهنه وځي. ځینې داسې ماشومان هم پکې دي چې په خبرو راغلي وو تازه ایله به بابا وابی ویله. ځینې داسې ماشومان هم پکې دي چې هېڅ خبرې لا نه شوې کولی، خاپوړې یې کولې، خو هغوی هم د دغه پاکستاني پوځي رژیم د دغه بریدونو ښکار شو. لهار کورا زی جنازی دی بچ بی مورا مور بی اولادا ستا صدقه شم صدقه. دا پارچی دی بیا شولې دلته ها او دا پارچی دی بیا شولې دا سیلور دی ښه ودل سیلور پارچی دی بیا شولې. ملګرو دغه شیشې هم پکې له منځه تللي دي. دغه تاسې ګورئ دغه دا سولر چې دی سولر شیشې دي دا مکمل له منځه تللي دي. ملګرو د دغه کور دغه کوم چې زما څنګ خوا شاته ولاړ دي دا ټول خپلوان دي او انسانان د دې کور خپل ځکه په دې کور کې نشته چې ټول زخمیان دي او په روغتونونو کې دي، څه په هوش کې دي او څه بې هوشه دي، د چا حالات ډېر زیات نازک دی. نو تاسې هم دعا کوئ چې ټول خدای پاک وژغوري او موږ به ورته دعا کوو او خدای دې نور موږ له دغه ذلیل شریر او له دغه بدبخته ګاونډي څخه د تل لپاره خلاص کړي. خدای دې زموږ او ستاسې په وطن کې امن او امنیت راولي او خدای دې زموږ او ستاسې وطن په ځان بسیا په نظامي لحاظ په ځان متکی کړي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت که زلزلا دا لقهر ډاکې تا سینا دا تا سینا دا زما وطنا زما هیوادا ستا صدقه شم صدقه ستا صدقه شم صدقه